سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. خو په سر کې هم پام وکړئ تازه خبر ته. څو شېبې مخکې د کابل ښار د 9مې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د یوې چاودنې غږ اورېدل شوی دی. د کابل امنیتي مسؤلینو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د دغه خبر نور جزئیات په راتلونکي خبري سرویسونو کې وړاندې کیږي. اوس هم پاتې خبرونه. ولسمشر غني به نن د اسلامي همکاریو ټولنې په 14مه سرمشریزه ناسته کې ګډون او وینا وکړي. ښاغلی غني به په دې ناسته کې چې په مکې مکرمې ښار کې جوړیږي په خپله وینا کې د سولې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او د اسلامي نړۍ د مسایلو په اړه د افغانستان لیدلوری څرګند کړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د معلوماتو له مخې ښاغلی غني تیر مازدیګر مکې مکرمې ته له رسېدو وروسته په بیت الله شریف کې د عمرې حج مراسم هم پرځای کړي دي. لویه څارنوالي وایي د ولسمشرۍ ماڼۍ مخکینی امنیتي سلاکار تېره ورځ یاد بنسټ ته ورغلی، خو لا تراوسه یې د خپلې وروستۍ ادعا په اړه هېڅ سند نه دی وړاندې کړی. د لویې څارنوالۍ ویاند زیاتوي دغه بنسټ له ښاغلي احمدزي د یو استعلام په ترڅ کې د وروستۍ ادعا په اړه د وضاحت او د اسنادو د وړاندې کولو غوښتنه کړې، خو نوموړي په شفاهي توګه ویلي چې سبا به د دوی استعلام ځواب کړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ مخکینی امنیتي سلاکار څه موده مخکې له خورشید تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د فحشا د دودولو له موضوع پرده پورته او د ولسمشر شاوخوا کسان یې په اخلاقي فساد تورن کړي وو، خو ولسمشرۍ ماڼۍ بیا یا تورن بې بنسټه بللي دي. آقای احمدزی مشاور امنیت خاص پیشین مقام ریاست جمهوری به سارنوالی افغانستان حضور یافته. سارنوالای معذف قضیه از آقای احمدزی ضمن خواستار وضاحت در ارتباط به ادعایی که اخیراً در رسانه ها مطرح کرده خواستار اسناد و مدارک شواهد زمینه ادعایشان شدند، ولی موصوف تا کنون کدام سند یا مدرک شواهد را در زمینه ارائه نداشته و به گونه شفاهی برای هیئت تحقیق قضیه بیان داشته که الا روز شنبه هفته پیشرو موقف و موارد خود در استعلام سارنوالا واضح خواهد ساخت. د ملي امنیت سلاکار له پاکستانه تر راستنېدو وروسته تېره ورځ د هند او چین له سفیرانو سره په جلا جلا توګه وکتل. د ملي امنیت شورا د معلوماتو له مخې په دې کتنو کې پاکستان ته د افغان پلاوي د وروستي سفر او د سیمې پر امنیت خبرې شوي دي. حمدالله محب د هند له سفیر سره په کتنه کې په ټینګار سره ویلي چې افغان حکومت د سیمې له هیوادونو سره د نیکو اړیکو غوښتونکی دی او سیمه ییزې پراختیا ته رسېدو لپاره ګډ کار ته اړتیا ده. یو کس د خپلې میرمنې د وژنې په تور په پروان کې ونیول شو. د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي دغه کس د خپلې میرمنې له وژنې وروسته تېره ورځ د کوه صافي ولسوالۍ له پچ خاک سیمې نیول شوی دی. لا تر اوسه روښانه نه ده چې نیول شوي کس خپله میرمن ولې وژلې ده، خو کورنیو چارو وزارت وایي په دې اړه پلټنې روانې دي. او د نشه یي توکو د کاروبار په تور 2 کسان په کابل کې د پولیسو له لوري ونیول شول. د کابل د امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي دغه کسان چې نظام الدین او اسلام الدین نومیږي تېره ورځ د کابل ښار د لومړۍ ناحیې اړوند له یوه هوټله نیول شوي دي. د پولیسو په وینا له یادو کسانو نږدې 2 کیلوګرامه شیشه هم ترلاسه شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.